بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. طاسین تلك آیات القرآن وکتاب مبین. طاسین دا د قرآن او د څرګندون کې کتاب آیاتونه دي. هدى وبشرى للمؤمنین لارښوونه او زیری دی د مؤمنانو دپاره. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. څوک چې مونځ قایموي، زکات ورکوي او په آخرت یقین لري. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. حقیقت دا دی چې کم کسان آخرت نه مني، د هغو دپاره مونږ د هغو کارونه ښایسته کړي دي. د دې عمله هغوی په لارو کې لالهان ګرځي. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. دا هغه کسان دي چې د هغو دپاره بده سزا ده او په آخرت کې هم دی تر ټولو زیات په زیان کې اخته پاتې کیدونکي دي. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. بشکا اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا قرآن تا ته د الله حکیم او علیم د خوا درکول کیږي. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. دی ته د هغه وخت کیسه واوروه کله چې موسی علیه السلام خپل کوروالو ته وویل چې ما ته یو اور غوندې په نظر راغی، زه به هم اوس د هغه ځایه څه خبر راوړم یا به څه سکروټه راوړم تر څو چې تاسو تاوده شئ. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمین. کله چې هلته ورسېدو نو آواز راغی چې مبارک دی هغه ذات چې په دې اور کې دی او برکتی دی هغه چې د ده په چاپېریال کې دی. پاک دی الله د ټولو جهانو پالونکی. یا موسی إنه أنا الله العزيز الحكيم. اے موسی واوره دا زیم الله غالبا او د حکمت څښتن. وألق عصاك فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. او غورځوا خپله همسه کله چې موسی وکتل چې همسه د مار په څېرې خوځېږي نو شا یې واړوله او تښتېدو او شاته یې هم ونه کتل. اے موسی مه ویرېږه، زما په وړاندې پیغمبران نه ویرېږي. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. او هغه څوک چې ظلم وکړي او بیا د دې ظلم په بدل کې د نیکۍ کار وکړي نو زه بخښونکی او مهربان یم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه
إنهم كانوا قوما فاسقين. او خپل لاس په خپل ګیروان کې نه باسا هغه بس پین زلیدلې روزي بے د سیبا یعنی بے د س بیماری ته دا دوه نښې چې د نهو ندي ځان سره واخله او فرعون او د هغه قوم له ورشه یقینا هغه د بدکارو ډله ده. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. او کله چې زمونږ څرګنده روښانه نښې د هغو مخې ته راغلې نو هغه یې ویل چې دا خو ښکاره جادو دی. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هغه سره د پایا د ظلم او غرور په وجه د دغو نښو نه انکار وکړو په داسې حال کې چې زړونه یې قایل شوي وو. اوس وګورئ چې د هغو فتنه بازو خلکو څه انجام شو. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. او بل خوا مونږ داود او سلیمان ته علم ورکړی وو او دواړو وویل هغه خدای ته شکر دی چې مونږ ته یې په خپلو زیاترو مؤمنانو بندګانو باندې لوړتیا را په برخه کړه. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. او سلیمان د داود وارث شو او هغه ویل ای خلکو مونږ ته د مارغانو خبرې را زده کړی شوي دي او مونږ ته هر قسم شیان راکړل شوي دي بېشکه دا د الله ښکاره فضل دی. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. د سلیمان د پاره د پیریانو انسانانو او مارغانو لښکرې راغونډ کړی شوې او ټولې په بیلو بیلو ډلو کې یعنی قسمونو کې تقسیم کړي ایثار کړي وو. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. یو ځلې د هغو سره په سفر وو تر دې پورې چې کله چې دی ټول د میږیانو یو میدان ته ورسېدل نو یو میږي وویل ای میږیانو خپلو غارونو کې ننوځئ داسې نه چې په بې خبره کې سلیمان او د هغه لښکرم چیت کړي. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سلیمان د هغه په خبره مسکې په خندا شو او دعا یې وکړه ای پروردګاره ته ماته توفیق راکړه چې زه ستا د هغه نعمتونو شکر ادا کړم چې تا په ما او زما په مور پلار باندې کړی دی
او داسې نیک عمل وکړم چې ته خوشحاله شي او په خپل رحمت سره ما په خپلو نیکو بندګانو کې شامل کړه. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. یو ځلې د مارغانو لټون وکړو او وی ویل څه خبره ده چې زه هدهد نه وینم، آیا هغه چرته واقعي غیر حاضره دی؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. یقینا زه به هغه ته سخته سزا ورکړم یا به یې ذبح یعنی حلال کړم، کنه نو هغه به هرومرو ماته روښانه دلیل وړاندې کوي. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لاس زیات وخت نه و تیر شوی چې هغه هدهد راغی، وی ویل ما هغه معلومات ترلاسه کړي دي چې ستا په علم کې نشته. ما د سبا په باب یو ریښتینی خبر تا ته راوړی دی، یعنی سبا د یو قوم نامه وه. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. مالته یوه ښځه ولیده چې د هغه قوم حکمرانه ده، هغې ته هر قسم وسایل ورکړی شوي دي او د هغې ډېر لوی تخت دی. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ما ولیدل چې هغه او د هغې قوم د الله په ځای د لمر په وړاندې سجده کوي. شیطان د هغو اعمال د هغو دپاره ښایسته کړل او هغه یې د سمې لارې نه واړول، د دې عمله هغه دغه سمه لاره نه مومي. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. چې هغه الله ته سجده وکړي چې د آسمانونو او د ځمکې پټ شیان برسېره کوي او هغه په ټولو هغو شیانو پوهیږي چې تاسو یې پټوئ او ښکاره کوئ. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. د دې آیات په اورېدو یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. الله تعالی چې د هغه نه سوا بل هیڅ څوک د عبادت لایق نه دی چې د لوی عرش څښتن دی. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سلیمان وویل دا هم اوس به مونږ وګورو چې تا رښتیا ویلي دي که ته د دروغجنو نه یې. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. زما دغه لیک یوسه او هغو خلکو ته یې وغورځوه، بیا د هغو نه بیل شه او وګوره چې هغې یو بل ته څه وایي، یعنی په خپلو کې څه خبرې کوي. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ملکې وویل ای درباریانو ما ته یو ډېر نیک خط غورځول شوی دی. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. چې هغه د سلیمان د خوا دی
او د رحمان او رحیم الله په نوم سره شروع کړی شوی دی. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. مضمون دا دی چې زما په مقابله کې سرکشي مه کوئ، مسلمانان شئ او زما حضور ته حاضر شئ. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. د مضمون لوستلو نه رستو ملکې وویل ای د قوم مشرانو ما ته په دغه معامله کې مشوره راکړئ، زه د ستاسو نه سوا د هیڅ کار فیصله نه کوم. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. هغو ټول وویل مونږ په قوت او په جګړه کې سخت جنګیالي یو، نوره فیصله ستا په لاس کې ده، ته پخپله وګوره چې څه حکم کوې. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. ملکې وویل چې باچاهان چې کله یو ملک ته ننوځي نو هغه ورانوي او د هغه ځای عزتمن خلک ذلیله کوي او دی به هم داسې وکړي. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. ملکې وویل زه دغو خلکو ته یو سوغات لېږم، بیا به وګورم چې لېږل شوی قاصد څه جواب راوړي. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. کله چې د ملکې سفیر سلیمان ته ورغی نو سلیمان علیه السلام وویل آیا تاسو غواړئ چې مال سره زما مدد وکړئ؟ څه چې الله ماته راکړي دي هغه د هغه نه ډېر زیات دي چې تاسو ته یې درکړي دي. ستاسو سوغات دی هم دا تاسو ته مبارک وي. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. اے قاصده هغو ته بیرته ستون شه، موږ به هغو ته د داسې لښکرو سره ورشو چې هغې به یې مقابله ونه کړی شي او موږ به هغې په داسې رسوایۍ سره د هغه ځایه وباسو چې ذلیل وګرځي. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سلیمان ویل اے درباریانو د تاسو نه به کم یو د هغې تخت ماته راوړي مخکې د دې نه چې هغې اطاعت کوونکي ماته راشي. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. د پیریانو نه یو د کوي جوسې خاوندار زوکړو زه به یې درته راوړم مخکې د دې نه چې ته د خپله ځایه پاسېږي، زه د دې وس لرم او امانتدار یم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر
ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني کریم. نو کم سړی سره چې د کتاب علم وو هغه وویل زستا د بڼو د رپېدو نه مخکې هغه درته راوړم څنګه چې سلیمان هغه تخت د خپل ځان سره موجود ولیدو وی ویل دا زما د رب فضل دی تر څو چې هغه زما ازمیښ وکړي چې زه شکر کوم او که د نعمت ناشکري کوم او څوک چې شکر کوي د هغه شکر په خپله د هم هغه دپاره ګټور دی او که څوک ناشکري وکړي نو زما رب بې نیازه او په خپل ذات کې په خپله لوی دی. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. سلیمان ویل د هغې تخت کې سره دو بدل وکړئ او د هغې مخې ته یې کېږدئ ګورو چې هغه صحیح خبرې ته رسیږي او که د هغه کسانو نه ده چې سمه لاره نه مومي. فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. ملکه چې راغله هغې ته وویل شول آیا ستا تخت هم دغسې دی؟ هغې وویل دا خو لکه چې هم هغه دی موږ ته خو پخوانه علم راکړی شوی و او موږ د اطاعت سره ښکته کړی و موږ مسلمان شوي وو. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. هغه چې کم شي ایمان راوړو نامنې کړې وه هغه د هغه وخت معبودانو عبادت و چې هغې د الله نه سوا هغو ته کوو ځکه چې هغه د یو کافر قوم نه وه. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هغې ته وویل شول چې محل ته ننوځه. هغې چې وکتل نو ګمان یې وکړو چې د اوبو تالاب دی او د کوزېدو دپاره یې خپلې پنسې بډ وهلې. سلیمان ویل دا د شیشې هوار فرش دی. هغې ویل ای زما ربه تر نن ورځې پورې ما په خپل ځان ډېر ظلم وکړو او اوس ما د سلیمان سره د الله رب العالمین اطاعت ته غاړه کېښوده. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. او سمودیانو ته مو د هغو ورور صالح د دې پیغام سره ولیږو چې د الله بندګي وکړئ. په ناڅاپه طریقه هغې دوه دشمنې ډلې شوې او په جګړو یې لاس پورې کړو. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صالح ویل ای زما قومه د نیکۍ نه مخکې د بدۍ دپاره ولې تلوار کوئ؟ ولې د الله نه بخښنه نه غواړئ ښایي چې په تاسو رحم وشي. قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم
أنتم قوم تفتنون. هغه ویل مون خو تا او ستا ملګري په بد فال میندلې دي. صالح جواب ورکړو ستاسو د ښه او بد فال معامله د الله سره ده. اصلي خبره دا ده چې په تاسو ازمیښ کیږي. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. په هغه ښار کې 9 ډلې وې چې په ملک کې فساد خورولو او څه د اصلاح کار نه کولو. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. هغه په خپلو منځ کې په غټو غټو قسمونو خوړلو عهد وکړو چې موږ به په شپه کې صالح او د هغه کورنۍ وجنو او بیا به د هغه وارثانو ته ووایو چې موږ د هغه د کورنۍ د وجنې په وخت کې موجود نه وو او موږ بیخي رښتیا وایو. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. دا مکر یعنی پټ تدبیر هغه وکړو او بیا موږ یو تدبیر وکړو چې هغه ته خبر نه وو. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. اوس وګوره چې د هغو د مکر څه انجام شو. موږ هغه او د هغو ټول قوم تباه کړل. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. دا دی د هغې کورونه چې ویران پراته دي د هغه ظلم په سبب چې هغې کولو. دې کې د عبرت یوه نښه ده د هغو خلکو دپاره چې علم لري. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. او مونږ هغه خلک بچ کړل چې ایمان یې راوړی و او د سرکشۍ نه یې ډډه کړې وه. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. او مونږ لوط ولیږو یاد کړه هغه وخت چې هغه خپل قوم ته وویل آیا تاسو په داسې حال کې چې په سترګو یې وینئ بیا هم بدکاری کوئ. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. آیا دستاسو هم دا کار دی چې ښځې پرېږدئ او شهوت رانۍ دپاره نرینه ورځئ؟ حقیقت دا دی چې تاسو سخت د جهالت کار کوئ. فما كان جواب قومه إلا قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. او د هغه د قوم جواب د دې نه سوا نور څه نه و چې هغه وویل چې د لوط کورنۍ د خپل کلي نه وباسئ دی ځان ته ډېر پاک وایي. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. په آخر کې مونږ هغه او د هغه کورنۍ بچ کړه سوا د هغه د میرمنې نه چې د هغې بیرته پاتې کېدل مونږ مقرر کړي وو. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. او په هغو خلکو باندې یو خاص قسم باران ورو
هغه ډیر بد باران وو د هغو خلکو په حق کې چې ویرول شوي وو. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. اے پیغمبر وایا ټوله ثنا ستاینه د الله دپاره او سلام د هغه په هغو بندګانو چې هغه غوره کړل. د دینه پوښتنه وکړه چې الله غوره دی که هغه معبودان چې دی د هغه سره شریکان ګرځوي. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. خانو هغه څوک دی چې آسمانونه او ځمکه پیدا کړل چې د آسمان نه یې اوبه ورولې بیا یې د هغې اوبو په وسیله هغه ښایسته باغونه زرغون کړل چې د هغو د ونو زرغونول ستاسو په وس کې نه وو. آیا د الله سره چرته بل خدای هم په دغو کارونو کې شریک دی؟ نه، بلکې هم دی د سمې لارې نه غوښتي روان دي. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. او هغه څوک دی چې ځمکه یې آرام ځای وګرځوله او په هغې کې سیندونه وبهول او په هغې کې د غرونو میخونه ټک وهل او د اوبو د دوه ذخیرو په منځ کې پرده حایله کړه. آیا د الله سره چرته بل خدای هم په دغو کارونو کې شریک دی؟ نه، بلکې د دې نه زیاتره خلک ناپوهان دي. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مع الله قَلِيلًا ما تذكرون. څوک دی چې د بې کس بې وس دعا اوري کله چې هغه وبلي، او څوک د هغه تکلیف لرې کوي، او څوک دی چې تاسو د ځمکې خلیفه ګرځوي. آیا د الله سره چرته بل خدای هم د دې کار کوونکی دی؟ خو تاسو بیخي لږ غور کوئ. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مع الله تعالى الله عما يشركون. او هغه څوک دی چې د وچې او سمندر په تیارو کې تاسو ته لاره ښایي، او څوک د خپل رحمت نه وړاندې بادونه زیرې ورکوونکي لیږي. آیا د الله سره چرته بل خدای هم شته چې دی یې ورسره شریکوي؟ ډېر پورته او لوړ دی الله د هغه شرک نه چې دغه خلک یې کوي. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. او هغه څوک دی چې د پیدایش پهلې وکړو او د مرګ نه وروسته به بیا پیدایش کوي، او څوک تاسو ته د اسمانه او د ځمکې نه روزي درکوي. آیا د الله سره چرته بل خدای هم په دې کارونو کې برخوال شته؟ وایا چې راوړئ خپل دلیل که تاسو رښتینی یئ. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله
وما يشعرون أيان يبعثون. دی توایا پاسمانونو او زمکا کې هیڅ څوک د غیب او علم نه لري مگر الله، او هغه خو پدې هم ندي خبر چې کله به هغه را پاسول کیږي. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بلکې د آخرت علم خو د دغو خلکو نه بیخي ورک شوی دی، بلکې دی د هغه د پلو په شک کې دي، بلکې دی د هغه نه ړانده دي. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. دا کافران وای آیا کله چې مونږ او زمونږ پلاران نیکونه خاوري شو نو مونږ به پر اختیا سره د قبرونو نه راوویستل شو. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. دغه خبرونه مونږ ته هم ډېر راکړای شوي دي او مخکې زمونږ پلارانو نیکونو ته هم ورکړي شوي دي، خو دا فقط افسانې دي چې د پخوا نه را روانې دي. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. وایا لغونتی پزمکا کې په ګرځېدو را ګرځېدو سره وګورئ چې مجرمان د کم عاقبت سره مخامخ شول. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. اے پیغمبر د دې په حال غم مکوه او نه د دې په مکرونو باندې زړه تنګی اوسه. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هغه وای چې دغه وعده به کله پوره کیږي که تاسو رښتینی یئ. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وایا د کم عذاب د پاره چې تاسو بیړه کوئ د هغې یوه برخه تاسو ته بیخي نږدې شوي وي. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. حقیقت دا دی چې ستاسو رب خو په خلکو باندې ډیر فضل کوونکی دی، خو زیاتره خلک ناشکري کوي. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. بېشکه ستا رب ښه پوهیږي په هغه څه چې د دې سینې دننه پټوي او په هغه څه چې دې یې ښکاره کوي. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. پاسمان او ځمکه کې هیڅ کم پټ شای داسې نشته چې په یو څرګند کتاب کې لیکل شوی موجود نه وي. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. یقینا دغه قرآن بنی اسرائیلو ته د زیاترو هغو خبرو حقیقت ښایي چې هغې پکې اختلاف لري. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. او دا قرآن هدایت او رحمت دی د مؤمنانو دپاره. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. بېشکه هم دغسې به ستا رب د دې په منځ کې هم په خپل حکم سره فیصله وکړي او هغه ډېر برلاسی او په هر څه پوهېدونکی دی. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. نو اے پیغمبر په الله توکل وکړه او یقینا ته په څرګند حق باندې یې. إنك
إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. بشک تمړو ته نشي اورولې او نه هغو کڼو ته خپل आवाज رسولای شي چې شاړوي تختی. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. او نړاند د گمراهۍ نه پاړولو ورته لارښوونه کولی شي. ته خو خپله خبره هم هغو خلکو ته اورولی شي چې زموږ په آیاتونو باندې ایمان راوړي او بیا امر منونکي ګرځي. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. او کله چې په هغو باندې زموږ د عذاب د پوره کېدو وخت راورسیږي نو موږ به د هغو دپاره د ځمکې نه یو ځناور راوباسو چې د هغو سره به خبرې وکړي چې خلکو زموږ په آیاتونو باندې باور نه کوو. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. او لک شانته هغه ورځ په تصور کې راوله چې کله موږ د هر امت نه د هغو کسانو ډلې ګیرې راولو چې زموږ آیاتونه یې دروغ ګڼل بیا به هغوی د هغو د اقسامو په لحاظ سره درجه په درجه ترتیب کړل شي. یعنی قسمونه به ورکړی شي د زانیانو ډله، شرابیانو ډله وغیره په یو ځای به ایثار کړی شي او د خوځېدو اجازت به هم ورته نه وي او ترتیبوار به په جهنم کې وغورځول شي. حتی اذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. تر دې پورې چې کله ټول راشي نو الله تعالی به د هغو نه پوښتنه وکړي چې آیا تاسو زما آیاتونه دروغ ګڼل په داسې حال کې چې تاسو ته د هغو پوره علم وو؟ که داسې نه وه نو نور تاسو څه کول؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. او د هغو د ظلم له امله به د عذاب وعده په هغو باندې پوره شي بیا به هغوی هیڅ هم نشي ویلی ځکه چې جواب او دلیل نه لري. الم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا هغو نه لیدل چې موږ شپه د هغو دپاره د آرام وخت ګرځولې وه او ورځم روښانه ښوونکي د شیانو کړه په همدې کې د هغو خلکو دپاره ډېرې نښې دي چې ایمان لري. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. او په کومه ورځ چې شپېلی پوکړی شي او هغه ټول به په هیبت کې شي چې په اسمانونو او په ځمکه کې دي سوا د هغو کسانو نه چې الله د دې هیبت نه د هغو بچ کول غواړي او ټول به عاجزان او په خوارۍ د الله په وړاندې حاضر شي. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون.
نن ته غرونه ویني او ګمان کوي چې ښه کلک ښخ شوي دي خو په هغه وخت کې به دا د وریځو په څیرې الوتونکي وي دا به د الله د قدرت نښه وي چې هر شی په حکمت سره برقرار کړی دی هغه ښه پوهیږي چې تاسو څه کوئ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون څوک چې د نیکۍ سره راشي هغه ته به د هغې نه زیاته ښه بدله ورکړی شي او دغه قسم خلک به د هغې ورځې د ویرې نه بې خوفه وي ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون او څوک چې د بدۍ سره راشي دغه قسم ټول خلک به پړ مخې په اور کې وغورځول شي هم هغه بدل به ورکړی شي څه چې تاسو کړل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی ته وایا ما ته خو هم دا حکم شوی دی چې د دغه ښار یعنی د مکې د رب بندګي وکړم چې هغه دا حرام ګرځولی دی او هغه ذات چې د هر شي څښتن دی ما ته حکم شوی دی چې زه مسلمان اوسم وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين او دا قرآن په لوستلو سره واوروم اوس چې څوک په سمه لاره شي هغه به د خپلې ښېګڼې دپاره سمه لاره خوښه کړي او څوک چې ګمراه وي هغه ته ووایه چې زه خو فقط خبرونکی یم وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون دی ته ووایه ثنا ستاینه یوازې الله لره ده ډېر زر به هغه تاسو ته خپلې نښې دروښایي او تاسو به هغه وپېژنئ او ستاسو رب د هغو عملونو نه ناخبره نه دی چې تاسو خلک یې کوئ صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی